بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د 280 نمبر صفحې نه وروسته راځو 12مه وحده 9 درس 280 نمبر صفحه ملخص التراکیب. دلته نو موږ یو څو جدول لرو، ټیبل لرو، او دا هر جدول د ځان لپاره یو جوړښت دی. په دې هر جدول کې د سوال انداز، د جملې انداز، جمله بندي، د هر څه شرح کېږي او په دې به نن انشاءالله تفصیلي خبره وکړو. لومړی جدول حل آیا. که چا نه موږ پوښتنه کوو چې جواب یې و یا نه وي، او په عین وخت کې دا هم معلوموو لرل د یو څه، نو څنګه به پوښتنه را جوړوو؟ حل آیا لدیک مکتبتون، آیا ته کتابتون لري یا کتابخانه لري یا مکتبه لري، یا آیا تا سره کتابخانه شته. لري او شته د دواړو لپاره دا جمله صحیح ده. که چیرته همدا جمله زه غواړم د ښځینه مخاطب لپاره، کله چې زما مقابل کې څوک مخامخ څوک ولاړ وي، زه هغه سره خبرې کوم، خطاب کوم، مخاطب وي راته، بیا هم تکراروم دا مخاطب دی، مخاطب نه دی. مخاطب خپله متکلم دی، څوک چې خبرې کوي دته مخاطب وایي. مخامخ چې څوک راته ولاړ دی هغه ته په عربي کې مخاطب وایي. نو که ما سره څوک مخاطب وي او زه ورته خطاب کوم، زه ورسره خبرې کوم، ورته وایم هل لدیک مکتبتون که نارینه وي. که ښځینه وي هل لدیکی مکتبتون، آیا ته کتابتون لري، آیا تا سره کتابتون شته. عین نقطه د ساعت لپاره که د نارینه لپاره وي هل لدیک ساعتون، آیا ته ساعت لري. که ښځینه لپاره دا جمله استعمال کم هل لدیک ساعتون، هل لدیک قلم، آیا ته قلم لري. د مؤنث لپاره هل لدیکی قلم. د نارینه لپاره هل لدیک معجم، آیا تا سره قاموس یا ډکشنري شته. هل لدیکی معجم د ښځینه لپاره ده. کم، څو، لکه موږ پوښتنه کوو که نه، څو بجې دي، څو دانې دي، څو کتابه دي. کم په عربي کې دا کم چې په جمله د په سر کې راشي نو د څو پوښتنه ده. کم ساعتا تقرأ فی اليوم، په ورځ کې څو ساعته لوست کوي. کم ساعتا تنام فی اليوم، په ورځ کې څو ساعته ویده کېږي. کم ساعتا تعمل فی اليوم، په ورځ کې څو ساعته کار کوي. کم ساعتا تدرس فی اليوم، په ورځ کې څو ساعته درس لولي. لدی مکتبة کبیرة، لدی ما سره ده، لدیک تا سره ده، لدیه هغه سره ده، لدیها هغې سره ده. دا لږ داسې ولیکم نو ډېر به مناسبه راشي. لدیه، لدیه هغه سره، لدیها هغې سره، لدی ما سره، لدیک تا سره، لدیکی زبا ټول مخې ته راځي. لدیکی دی نه پوهېږم دا یو کسره ده، یو زیر دی کسره دی، خو په هر صورت دا به لدیکی تا سره مؤنث لپاره ده. نو دا د دې هغه اړخ یو اړخ دی. نور به کوشش کوم داسې یو ورډ فایل خلاصوم او هغې کې به یې شرح کوم، نو تاسو ته که نوټ هم ترې اخلئ اسانه به وي. لدی مکتبة کبیرة، ما سره لویه کبیره غټه کتابخانه ده یا غټ کتابتون دی. لدی ساعة جمیلة، ما سره ښایسته ساعت دی. لدی ملابس کثیرة، ما سره ډېرې جامې دي. لدی قلم غال، ما سره قیمتي قلم دی. لدی ثوب ابیض، ما سره سپینې جامې دي. اقرأ تقرأ، ګوره دا به اوس پاک کړم له دې ځایه. الف تا یا نون، اتینا، دا په عربي کې یا په نحوه کې یا په ګرامر کې مشهور ده چې د فعل مضارع هغه دي. الف زما لپاره ده،
زه تا ستا لپاره یا د هغه لپاره نون زموږ لپاره څنګه زموږ لپاره دی مثلا الف دی اقرأ کنه دا اقرأ مثال برولو اقرأ اقرأ زل ولم تقرأ تلولي يقرأ هغه لولي نقرأ موږ لولو نو دا شی چې دی دا باید تاسو ته زده وي اقرأ 3 ساعات تقريبا تقريبا 3 ساعته لوست کوم انام 7 ساعات تقريبا 7 ساعته ویده کېږم تقريبا اعمل 8 ساعات 8 ساعته کار کوم ادرس 5 ساعات تقريبا 5 ساعته کار درس لولم تقريبا ما دا نفیه ده لکه لا نه ما زرته نه مې دی کتلی لکه د زیارت لفظ هم دې نه اخیستل شوی یو څوک د چا زیارت ته ځي د مریض زیارت ته ځي د یو ملګري زیارت یا دیدن یا کتو یا ملاقات ته ځي رشته ملاقات لفظ دی ما زرته هغه مې نه دی کتلی ما قرأته نه مې دی لوستلی ما شربتها هغه وګوره دلته شربتها مؤنث دی نو حتما داسې یو څه نه دي څکلي چې هغه مؤنث دي دا به څه شی وي په هر صورت اوس مې ذهن ته نه راځي ما اکلتها دا اوس هغه مې نه ده خوړلې څه شی نه ده خوړلې مثلا الفاکهه میوه مؤنث ده الفاکهه ما اکلتها نه مې ده خوړلې یعنی میوه مې نه ده خوړلې هل زرت معرض الهوايات آیا د هواياتو د پریزنټ کولو ځای دی لیدلی هل شربت القهوه آیا قهوه دې څکلې هل اکلت الفاکهه آیا میوه دې خوړلې هل سمعت الاذان آیا اذان دې اوریدلی دی سمعت تا اوریدلی سمعت ما اوریدلی اکلت تا خوړلی اکلتو ما خوړلی اکلتی تا خوړلی ښځینه لپاره راځو هذا طابع هندي هذا خط عربي ګورئ په دو کې هذا استعمالیږي وجه څه ده وجه دا ده چې دا مذکر الفاظ دي مذکر اسماء یا نومونه دي کله چې مؤنث نومونه راځي بیا د هذا په ځای هذه لفظ استعمالیږي هذه صحيفة عربية دا عربي مجله ده اخبار دی هذه طائرة سعودية دا سعودي طائره یا جاز دی حتم هذا جناح جمع الطوابع دا د سټیکرو د جمع کولو څانګه ده هذا جناح الخط العربي دا د عربي خط څانګه ده هذا جناح الصحافة دا د ژورنالیزم څانګه ده هذا جناح الطيران دا د الوت څانګه ده هوايتي القراءه ګوره هر کله چې غواړئ یو څه خپل ثابت کړئ د ملکیت لپاره نو دا به موس استکم لازمه ده چې آخر کې د ملکیت یا ور اضافه کې مثلا هوايتي هوايه هوايتي دا د اسم نوم اسمی زما نوم کتاب کتاب دی کتابي زما کتاب نو دا یا په آخر کې خپل طرف ته اشاره کول دي هوايتي القراءة زما هوايه یا شوق هغه لوست دی هوايتي السفر زما هوايه یا شوق چې دی یا هابي چې ده هغه سفر دی الرحلات چکر اياکم مثلا څه شیان دي ته په دې کې د یو خاص چیز پوښتنه کوي نو ای لفظ مناسب لفظ دی ای جمعیت تختارو کوم ګروپ یا کومه ډله انتخابوي او تختارینه د ښځینه لپاره دی ای جمعیت تختارینه ای فاکهه تاکلو کومه میوه خورئ که نارینه سره زه خبرې کوم او مخاطب مې نارینه وي که زما مخاطب ښځینه وي ای فاکهه تاکلین کومه میوه خورئ
ای کتاب تقرأ که نارینه وي کوم کتاب لولې، که ښځینه وي ای کتاب تقرئین. نو دا و ملخص التراکیب او د جدولونو تشریح. که تاسې هر رقم ستونزې سره مخ یاستئ زما واتساپ شمارې ته هم پوښتنه را لېږلی شئ انشاءالله، زه به یې راتلونکي درس کې جوابوم. او که چیرته او یا به د سوال او جواب لپاره کوم مشخص ورځ وټاکو که ډېر شول، او که چیرته همدلته لنډه پوښتنه کوئ همدلته د دې ویډیو په کمنټ کې هم کولی شئ. نو راتلونکي درس کې به سره مخ کېږو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.